ننګرهار ته د اطلاعات او کلتور وزارت د ځوانانو چارو معین مولوي محمد یونس راشد سفر نوموړي په دغه سفر کې د یو شمېر نور مسؤلینو پښتون کې د ننګرهار قبایلو چارو ریاست د غونډو په تالار کې له سلګونه ځوانانو سره په یو آزاد بحث او مناظره کې چې د ځوانانو د روښانه راتلونکو لپاره د فرصتونو تر نامه لاندې جوړه شوې و ګډون وکړ د ځوانانو چارو معین مولوي محمد یونس راشد د هیواد په پرمختګ کې د ځوانانو ونډه مهمه وبلله او زیاته کړه اسلامي امارت ځوانانو ته ځانګړې پاملرنه کوي. د یو هیواد د پرمختګ لپاره څلور مهم شیان دي: استقلال، امنیت، اسلامي نظام او پیاوړی اقتصاد. نړۍ دا ویني چې په دې ملک کې شرعي نظام نافذ دی. نړۍ دا ویني چې دغه ملک ټول زیرمې، ټول قانونه الله تعالی د مختلفو قیامتي شیانو څخه ډک کړي دي، او دا هم په دې پوهېږي نړۍ چې داسې تحصیل یافته ځوانان الله تعالی ورکړي دي که دغه ټینګ تعهد وکړي د خپلو دغه منابعو څخه په استفاده به الله تعالی به دا ملک ژر راپورته کړي. د ننګرهار اطلاعات او کلتور رئیس مولوي نور محمد حنیف په ټولنه کې د ځوانانو پر رول او ارزښت خبرې وکړي. په ټولنه کې د ځوانانو داسې یو حیثیت دی چې په انسان کې لکه د ملا تیر ځوانانو ستاسو په مټو به الحمدلله افغانستان زرغون شي. د اطلاعات او کلتور وزارت د ځوانانو چارو معین مولوي محمد یونس راشد په آزاد بحث او مناظره کې د ګډونوالو ځوانانو غوښتنو او پوښتنو ته ځوابونه ورکړل. مؤسسه محترم هیله مو دا ده چې دا لړۍ وغځوي په ملي کچه کې، په مرکزي کچه کې د ولایتونو راوګرځېدي، په ملي کچه وځلوي او دغه برنامې ته ورکړي. مسؤلینو دغه راز ځوانانو ته د مناظرو د دغه پیل شوې لړۍ د دوام او غځېدو ډاډ ورکړ.